پاکستان کې او بیا خاص کر په KPK کې چې زمونږ ورځ تر ورځه زمونږ د نابینا او زمونږ د سپیشل پرسن کسانو تعداد ورځ تر ورځه سیوا کېږي او زمونږ حق نه میلایي. کوم چې زمونږ آئیني او قانوني حقوق دي، کوم چې موږ له آئین او قانون راکوي نو هغه موږ ته په پاکستان کې نه میلایي. خاص کر زمونږ جاب کوټه لکه وزیر اعلی صاحب زمونږ په خپله د خپل سواد دی محمود خان هغه په خپله باندې وعده کړې وه زمونږ سره په 18 نومبر په 2018 کې په 3 ډسمبر په نسترحال پېښور کې هغه ووې چې لکه دا کوټه له 2% نه 4% شوه. نن سبا لکه په 1% باندې هم عمل نه دی نو 4% قدم کې د هغې نوټیفیکیشن نږدې تر اوسه پورې موږ لکه جاب کوټه باندې زارون په ځای باندې روغ کسان اخیستی کېږي. لکه دا احساس کفالت پروګرام دی په دې کې زموږ معذوره کسان یې نه دي شامل کړي.